په خوست ولایت کې د روغو جوړو په دوام د دوو کورنیو ترمنځ د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په هلو ځلو داسې دښمني چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې وه په دوستي بدله شوه. د خوست ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان اسلامي امارت چارواکي په ټولنه کې د سولې او آرامتیا لپاره هر ډول هڅې کوي. نوموړی خوست میشتو ته د بلنه ورکوي چې په اړونده سیمه کې شته خپلې منځي دښمنۍ او ستونزو ته د مسؤلینو او مشرانو سره یو ځای د حل لاره برابره کړي. الله رب العالمین فرمایي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان سره ورونه دي. که د دغه دواړو ورونو په مابین کې اختلاف دښمني راغله په هر څه باندې راغله فاصلحوا بین اخویکم، تاسې د دغه دوو ورونو په مابین کې صلح وکړئ. د روغه کوونکو کورنیو غړي خوښ دي چې دوی وروسته له 45 کلونو څخه د آرامۍ او ډاډه ژوند څخه برخمن شول. همدارنګه دوی له نورو خلکو څخه هم غوښتنه کوي چې خپلې بدۍ دې پر دوستۍ بدلې کړي. د دوو قومونو یا د پلرینو ترمنځ په دې کې 3 نفره مړي سوي وو او 9 نفره په دې کې زخمیان وو. نو نور موضوعات هم حل سو. یوه دا موضوع پاتې وه چې دغه هم د الحمدلله تاسې اوس وینئ چې دغه موضوع په ډېر خیر سره پای ته ورسېده او حل سوله. چې نن د هغې 43 کلنې بدۍ د پای ټکي ورنږدې کېږي. نو د دې نه مخکې خو بېشکه چې ناخوالې وي، مشکلات وي، تکلیفونه وي، خو اوس الحمدلله نن ورځ ډیره د خوشحالۍ نه ډاکه ورځ ده او ډیره د مینې محبت نه ډاکه ورځ ده. د یادونې وړ ده چې په خوست ولایت کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست مسؤلین او قومي مشران په هڅو ډیرې بدۍ حل شوې دي او لا هم دا لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.